په شاعرۍ به خبرې کوي. ډېر لوی سړی ټول عمر یې د کیمرې په شا د ژبې خدمت وکړ. د ماڼکۍ کلي سره تعلق لري. په دې لاهور کلي کې په دې ګورنمنټ سکول کې استاد دی. ډېره زیاته مننه کوم. زموږ ډېر ښه یار ذوالفقار کیف صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل تاثرات موږ سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د هغه لوی ذات چې د زړونو د حالت خبر دی. ذاکر یوسفزي صاحب راته کار وکړو په خپله مترنم انداز کې راته داسې ګویا شروره ډاکټر شیرین صاحب راته کال کړی و. هغوی په 14 اګست د یو مشاعرې تابعه کوي. ما ورته وي ښکلې خبره ده. هغوی وویل چې د امیر نواز خان امیر په یاد کې پروګرام اراده لري او دې لړ کې ورسره د جمعې په ورځې ملاقات دی راشه. جمعې په ورځ دا حکم ماته میلاو شو چې ته به امیر نواز خان کاکا باندې سلیق کوې. حکم داسې میلاو شو چې د انکار ځای پکې اړوونه. ګنې د هېواد د دومره لوی لیکوالو په منځ کې زما په شان نالایقه انسان څه لیکلی ویلی هم نشته. امیر نواز خان امیر صاحب باره کې حاجي محمد اسلام صاحب په خپل کتاب 13 روازونو کې ډېر ښکلي او ژور لیک کړی دی. امیر نواز خان امیر د وړوکي لاهور د خانانو په کور کې په کال 1900 کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې منصور خان و. 2 وروڼه یې اعظم خان او یعقوب خان و. یوه یې خور وه. امیر نواز خان په هغه زمانه کې هم تعلیم کړی و. په کومه زمانه کې به چې د تعلیم باره کې دا ویل کېدل چې سبق د مدرسې وی او پانه د پیسې وی، په جنت کې ځای نشته، په دوزخ کې به ډسې وی. امیر نواز خان امیر صاحب په دیني علم هم ډېر ښه مشهور عالمانو نه زده کړی و، خو دې سره سره د موسیقۍ سره یې هم ډېره بېکچه مینه وه. رباب، ستار، باجا او طبلی به یې په خپله هم غږول او ډېرو ښو هنرمندانو کې نه په دې باب له زده کړه هم کړې ده. د امیر نواز خان امیر صاحب په ځای کې به هره شپه د ټنګ ټکور محفلونه کېدل، تر دې چې په مېرمنو هنرمندو کې به مهرالنساء، نگار سلطان، الماس، ممتاز بیگم اکثر د وړوکي لاهور ته راتلې. د باچا خان بابا کلک سپایي او خدایي خدمتګار و. په دې لړ کې ډېره موده د جیل د تنبو شاته تېره کړې ده. باچا خان بابا چې به صوابۍ ته راتلو نو اکثر به شپه به یې هم امیر نواز خان کاکا سره تېروله او هم د باچا خان بابا په شان عجز او د ملنګۍ خوی یې لرله. په کال 1938 کې چې کله ټاکنې انتخابات وو نو په هغې کې دی لومړي ځل باندې کلي کې د چیرمنۍ دپاره ودرېدل او بیا وروستو د غټو انتخاباتو یعنې ټاکنو دپاره چې کله ودرېدل نو امیر نواز خان کاکا ته باچا خان بابا ټکټ ورکړو. په مقابله کې ورته د مردان نوابان ودرېدل خو امیر نواز خان امیر صاحب ښه په دروند اکثریت سره بریا ومونده. دا معلومات راته اکثر د حاجي اسلم صاحب کتاب 13 روازونو نه ترلاسه شوي. ولې که زه څه د خپل طرف نه لیکل غواړم نو هغوی ټول ژوند او شاعري ما سره د هغوی د کتاب حروف د سوال لیدل شاه په شکل کې پروت دی او له بده مرغه د هغوی بله شاعري ټولګه کیس عجم راته په لاس رانغلو، خو کوشش کوم چې عمري کتاب نه یو څو پاڼې تورې کړم. د امیر نواز خان امیر صاحب شاعرۍ کې بې ساختګي ده او واقعي د الفاظو جادوګر شاعر و. هغه یې د امروزو استعمال هم ډېر زړه پورې او اسان و. لکه چې د کتاب سرخط د کوم غزل د مصري نه شوی نو هغه هر ډول کې نوې غزل لګي. دومره عامفین او د مجازي مینې نه ډک غزل دی چې د هر خاص و عام خوښېږي هم او هر خاص و عام ته اکثر یاد هم دی. روح د سوال لیدل شه نه لیدل د دې نه ډېر ښه دي، لباسي خندا د ژړېدل د دې نه ډېر ښه دي. د مینې او دیدنونو خوندور احساسات د شاعرۍ په ژبه کې امیر نواز خان امیر صاحب په خپل ځانګړي انداز کې قلمبند کړي او هر څوک هغه دور د چاربیتو خو امیر نواز خان امیر صاحب ډېر ښکلې غزلې او نظمونه لیکلي دي چې نسیم را له خبر په سحر راوړو، لکه چې وایي چې نسیم را له خبر په سحر راوړو، معطر تمام جهان کو بهار ستا، لا تروسه په هغې نشه کې مست یم چې په خوب کې مې نصیب شو دیدار ستا. انتظار دے انتظار دے انتظار دے ملاقات به کله کېږي دوبار ستا. یو خوا که دا شعرونه د مجازي مینې رنګ ورکوي خو بل خوا هم دا شعرونه د حقیقي مینې صحیح نمونه ده او د حقیقي مینې رنګ ترې پرېښي کوم چې د امیر نواز خان امیر صاحب عالمانه رنګ ښکاره کوي.
د انسانانو مطالعه او معرفتي خرابۍ هم امیر نواز خان امیر صاحب په خپل ځانګړي انداز کې رابند کړي، لکه چې وایي بچ کوه ځان په کپړه کې د کم ناپ، هم په دا شان خبر شه د ټول ماپ، که مومن صداقت باندې چلیږه توبهګار شه د ټګۍ د میل ملاپ. بل یو غزل کې د مسلمانانو ژوند او د جمهوریت او د خلافت فلسفه هم په ښکلي انداز کې بیانوي، لکه چې وایي که مسلم یې خو به جوړ کې خلافت، پرېږده جاه و جلال او باچاهت، یو امت په ډلو ډلو کې تقسیم شو، رکوي دي دا ناکاره سیاست، رونه رونه که ټول یو شي خو نعمت دی د مشرق نه تر مغربه امانت. د ټول امت مسلمه غم هم امیر نواز خان امیر صاحب جړلی او د دنیا په سیاست کې ښه جوهر نظر لرلو، لکه چې وایي بنیادونه ږدي دنیا کې د فساد، بنیادونه ږدي په دنیا کې د فساد، دا وزیر د امن هر یو د جلاد، یو ناره ده په دنیا کې بې مدلوله، لکه وایي ادارې د اتحاد، ورورولي د اسلام په دې ټوټې کا د وطن قوم به آواز شه په دین برباد. او د خپل کام ته چې د پوهې او د طاقت د حاصلولو درس ورکوي، نو ورته وایي چې بې طاقته پوهېدل نه پوهېدل دي، بې طاقته پوهېدل نه پوهېدل دي، تشه پوهه په دې څه کې دي بنیاد. د بیان ښکار په نوم نظم کې د هغوی د سیلانۍ او د ښکار شوق هم څرګندېږي، لکه د دې نه دا اندازه هم لګي چې هغوی د ښکار باندې هم ډېر زیات مین وو او د ښکار ډېر شوق یې لرلو. کله کله امیر نواز خان کاکا ناامیده شوی دی او د خپلو یارانو دوستانو او د زمانې نه یې سختې ګیلې هم کړي، لکه چې وایي نه پوهېږم هېڅ دې دنیا په حال، چې تضاد یې شه لازم په کولو فعال، یو قدم ورسره تله په لارې ګران دي، شیاطین دي در سره به کوي چال، مقدم ګڼي ذاتي مفاد په هر څه، بدلول کې د شړۍ سره د شال. یا چې وایي عاشقان د نوم د حد شماره تیر دي، د منصور غوندې صدوقي قربان یو دي، په ظاهر خو هر سړی سړی ښکارېږي، پیدا کېږي علاقو کې انسان یو دي. څکه امیر نواز خان امیر صاحب کوم دور کې ژوند کولو، هغه وخت د انډسټریل ریولوشن یعنې صنعتي انقلاب او د ژوند ښکلاګانې مشینانو سره بدلېدې، ژوند د پیسې د مادي نوم کېدو، ژوند نه ښکلاګانې مرغۍ ونې بوټي ځنګل یې د کارخانو دپاره پرېښودل کېدل، او بل خوا امیر نواز خان کاکا چې کوم علاقه کې ژوند کولو هغه د غلامۍ د وخت تېرېدو. هغه وخت دا د انګریزانو قبضه کې دا علاقې وې، د خان خیلو کورنۍ سره تعلق و، یعنې په خپله خان خو شاعرۍ کې د امیر نواز خان کاکا خیالات او فکرونه چورلټ د دې هر څه نه بدل و. د هغه مزاج د عاجزیو، د خودداریو، د انسانیت او ورورولۍ، لکه یو غزل کې چې لیکي چې مداح چې د خپل نفس نه دی ځوان، څه بنده څه به وي د بنده توان، داوی غټې غټې کاندې چې ګوري، صفتونه کې د بل په دستخوان، چې مانه په چا کې وي کله پټېږي، خوشبويي د ګل خورېږي په جهان. میر نواز په طبیعت باندې فقیر دی، که غاور